السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د خپل موبایل نمبران مې د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ. دوستانو که چیرې ستاسو په موبایل کې لازمي نمبران وي او که تاسو غواړئ چې دغه د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ، نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو راسئ، په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ. لاندې به ما تاسو ته ایپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو زه اول راځم، زه تاسو ته د خپل موبایل کنټیکټ در ښکاره کوم چې زما په موبایل کې دغه نمبران دي. اوس زه غواړم چې د دغه ټول نمبرانو بیک اپ جوړ کړم او بیا دغه ټوټل نمبران د هغه رقم به دوستانو تاسو راسئ، په دې اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ، د هغه رقم اول دلته تاسو راسئ، په بیک اپ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په بیک اپ بټن باندې کلیک وکړئ، اوس تاسو بیک اپ په ایمیل کې ږدئ که د هغه رقم په موبایل کې ږدئ. کوم چیرې په ایمیل کې شوی تاسو په ایمیل باندې کلیک وکړئ او کوم چیرې په موبایل کې شوی تاسو به په موبایل باندې کلیک وکړئ. نو ګوره زه دوستانو زه په ډیوایس میموري کې ږدم، یعنې په موبایل کې دغه بیک اپ ږدم او د هغه رقم په فارمیټ کې به تاسو وي سی اف فایل ور وښیاست او د هغه رقم به تاسو په بیک اپ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په بیک اپ بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم زما په موبایل کې 209 کنټیکټ دي، یعنې 209 نمبران دي. اوس د دغو ټوټل بیک اپ جوړیږي. کله چې دوستانو د دغه بیک اپ جوړ سو، بیا زه غواړم چې خپل نمبران ټوټل ډیلیټ کړم او هغه به بیا بیرته تاسو په خپل موبایل کې څنګه راوړئ. نو ګوره دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه بیک اپ ستاسو په موبایل کې جوړ سي. که ستاسو موبایل کې نمبران زیات وي، نو بیا به هغه یو څه زیات ټایم اخلي، او که ستاسو په موبایل کې نمبران لږ وي، نو به هغه لږ ټایم اخلي. نو دوستانو صرف په تاسو څه وخت انتظار ورته وکړئ تر څو دغه پرسنټیج تر 100 پورې ورسیږي. نو ګوره دوستانو دغه پرسنټیج تر 100 پورې رسېدلی ده. نو کله چې دغه پرسنټیج پوره سو، اوس به زه تاسو ته د خپل موبایل کنټیکټ در ښکاره کړم. نو ګوره دوستانو دغه بیک اپ جوړ سو. کله چې دوستانو دغه بیک اپ جوړ سي، د هغه رقم به زه بیرته له دې اپلیکیشن څخه وځم او د هغه رقم دلته راځم، د خپل موبایل نمبران ټوټل ډیلیټوم. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې د خپل موبایل نمبران ټوټل ډیلیټ کړم، یعنې ما ټوټل ټیک مارک په شان باندې ولګوئ. د هغه رقم ګوره 209 کنټیکټ دي. نو دوستانو زه راځم په ډیلیټ بټن باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په ډیلیټ بټن باندې کلیک وکړئ، یعنې ستاسو په موبایل کې چې کوم نمبران وو هغه ټوټل له تاسو څخه ډیلیټ سو. اوس نو ګوره دوستانو زما په موبایل کې 209 کنټیکټ ولو، هغه ټوټل کنټیکټ ما ډیلیټ کړو. نو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې اوس بیک اپ جوړ کړی وي، اوس یې بیرته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ترلاسه کولی سئ. نو ګوره دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې بیک اپ جوړوئ، له هغه بعده که بیا ستاسو څخه نمبران ډیلیټ سي، هغه بیا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ترلاسه کولی سئ. د هغه رقم دویم بیا تاسو راسئ، په ریسټور بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ریسټور بټن باندې کلیک وکړئ، که چیرې تاسو بیک اپ په جیمیل کې ایښی وي، تاسو په جیمیل باندې کلیک وکړئ، او کوم چیرې په موبایل کې ایښی وو، د هغه رقم تاسو راسئ په موبایل باندې به کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو ما بیک اپ په موبایل کې ایښی ده، د هغه رقم تاسو فرام اپلیکیشن تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم هغه بیک اپ دغه ده. صرف په تاسو په بیک اپ باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به دلته تاسو په ریسټور کنټیکټ باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ریسټور کنټیکټ باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو اوکې کړئ. نو که ستاسو موبایل کې چې کم نمبران ولو، هغه ټوټل به بیرته ریکور سي، یعنې هغه ټوټل به بیرته ریسټور سي. نو ګوره دوستانو هغه نمبران ما ستاسو له مخه ډیلیټ هم کړلو. اوس به بیرته زه تاسو ته خپل موبایل کنټیکټ ښکاره کړم چې هغه بیرته راغلي دي. نو ګوره دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ که چیرې ستاسو څخه خپل نمبران ډیلیټ سي، نو هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره بیرته ترلاسه کولی سئ. نو زه بیرته ځم د خپل موبایل کنټیکټ ته. کله چې دوستانو تاسو کنټیکټ ته ولاړ سئ، یعنې هغه نمبران بیرته دلته راغلي دي. ګوره 209 نمبره ولو، د هغه رقم که زه دغه ټوټل سلیکټ کړم، بیرته به دلته 209 نمبره وي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې د خپل موبایل نمبران مې د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ. دوستانو تر نمبر ډیلیټېدو له مخه باید تاسو خپل موبایل کې بیک اپ خامخا جوړ کړئ. بیک اپ یې ډېر لازمي ده، باید تاسو یو وار بیک اپ جوړ کړئ. بیا که ستاسو څخه نمبران ډیلیټ سي، بیرته یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ترلاسه کولی سئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ، او د دې رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای
امان.